أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. په عربو کې دغه لسوالي او بې ستري د هجرت تر نهم کال پورې دوام درلودی، څو چې د مکې مکرمې تر فتح وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر حجة الوداع یو کال د مخه د حج په موسم کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته ولېږي او ورته ویې فرمایل: خلق خبر که چې تر نن ورځې وروسته به هیڅوک لڅ طواف نه کوي. نو څرنګه چې د ټول بدن لڅېده په مکه مکرمه کې یو عادي او طبیعي کار و او هیڅ عیب نه بلل کېدی، نو کم وخت چې به خلقو کارونه کول، خاصتا یو څه درانه او مشکل کارونه لکه ځینې د خټو او بنا کارونه یا د ډبرو نقلول، نو به ځانونه لڅول. بلکل به یې کالي وکشه او کار به کاوه. یو خو به د ګرمۍ تاثیر یو څه لږ سو، او بل به کالي نه څیرېده، او د دوی لباس یا کالی چی شوه؟ فقط یو د اوږو پټو چې د کمیس کار یې ځینې اخیستی، او بل لونګ. نو یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو ملګرو سره کار کاوه، او د یوه ځای څخه یې و بل ځای ته ډبرې نقلولې. ویل کېږي چې دغه کار د کعبې شریفې د بنا او جوړولو کار و، او د کار ملګرو یې ټولو ځانونه لڅ کړي وه، ځکه دوی کالي لږ درلوده. نو کم وخت چې به یې ډبرې نقلولې، لونګ به یې خلاص کړي او هغه به یې پر اوږه کښېښاوه او ډبره به یې پر هغه لونګ کښېښول، نو اوږه به یې د زخمي کېدو څخه وساتل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دغه خپلو ملګرو سره ډبرې نقلولې، خو هغه ډبره به پر لڅه اوږه ایښول، ځکه ځان یې نور لڅ کړی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکاګانو څخه یوه اکا ورته وویل: ای وراره، که دغه لونګ خلاص کې او پر اوږه یې کښېږدې، د دغه ډبرو د آزاره څخه به دې وساتي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لونګ د خلاصېدو اراده وکړه، یو دم بېهوشي پر راغله او سترګې یې و اسمان ته شخې پاته سوې. نو کار او د لونګ خلاصېده دواړه پاته سوه. د الله جل جلاله په ساتنه پټ او مستور پاته سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت نه دی لڅ سوی، که څه هم په مکه مکرمه کې لڅېده عادي او طبیعي کار و، او همدارنګه د الله جل جلاله د طرفه ډېر لوی ادب ورکول سوی دی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوچنی او د ابو طالب په کور کې و، څرنګه چې ابو طالب ډېر غریب او عیالداره و، نو کم وخت چې به خواړه راوړه سوه، خواړه به لږ او خوړونکي به ډېر وه. د ابو طالب 10 اولاده وه، نو به څه پېښېده؟ معلومه خبره ده چې پر خوړو به چور او حملې سوې. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه نورو هلکانو پر ډول پر ډوډۍ چور نه جوړاوه او حملې یې نه وهلې، په انتظار به ناست و. کم وخت چې به د ابو طالب عیال او اولاده د ډوډۍ خوړلو څخه فارغه سوه، نو به محمد صلی الله علیه و آله وسلم وکتل، که به کم شی پاته و هغه به یې وخوړی، او که به نه و پاته دغسې وږی به ګرځېدی، او داسې ډېر پېښېده چې څو ورځې به وږی ګرځېدی، ځکه د هغو څخه اصلا شی نه پاته کېدی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه خپلو ښو اخلاقو په سبب که څه هم وږی به و، خو د نورو هلکانو پر ډول به پر ډوډۍ چور او حملې نه جوړول. څو یوه ورځ ابو طالب په خپله و دې حالت ته متوجه سو چې دغه نور هلکان خواړه ځینې خلاصوي
او محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته شی نه پاته کیږي، نو یې خپله کورنۍ امر کړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته خواړه جلا ورکوئ، ځکه دی علیه الصلاة وسلام د نورو هلکانو پر قسم پر ډوډۍ تلوار نه کوي او وږی پاته کیږي، چې دا کار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ادب څخه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاقو څخه یو هم صدق او رښتیا ویل وه. په ټول عمر یې هیڅ د درواغو او مخالفه خبر نه ده کړې، که څه هم د کوچنیوالي او وړکتوب په حالت کې و. دا هم هغه ادب دی چې د الله جل جلاله د طرفه ورکول سوی و. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 15 یا په بل روایت 10 کلو ته ورسېدی، د فجار جنگ پېښ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه جنگ کې ګډون او اشتراک وکړي. د جنگ فجار یا حرب الفجار بیان خو مې مخکې درته کړی دی چې حرب الفجار و هغه جنگ ته ویل کیږي کوم چې په حرامو میاشتو کې پیښ سي، او حرامې میاشتې 4 دي، رجب چې دا یوازې میاشت ده، او نورې 3 میاشتې چې سره پسې دي ذوالقعده، ذوالحجه او محرم دي. په دغه 4 میاشتو کې د ابراهیم علیه السلام په دین کې جنگ شروع کول او تجاوز کول حرام او ناروا وه، خو د خپل ځان څخه دفاع جائزه او روا وه. نو څرنګه چې د حوازن قبیلې په دغه میاشتو کې پر قریشو حمله وکړه، نو قریشو ته دا جائزه وه چې د ځان دفاع وکړي. نو په دغه جنگ کې چې حرب الفجار ورته ویل کیږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلې کورنۍ او اکاګانو په ملګرتیا د مکې مکرمې څخه دفاع کول. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي كنت انبلو لاعمامي في يوم الفجار، یعنی ما خپلو اکاګانو ته د فجار په ورځ غشي ورکول، او څوک وایي د فجار په ورځ د خپلو اکاګانو څخه غشي ګرځول او هغو جنګ کاوه. څرنګه چې دا جنگ د ډېرې مودې دپاره و، نو په دغه جنگ کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ کولو طریقه هم زده کړه، ځکه جنگ یې ولیدی او اشتراک یا ګډون یې هم پکښې کې وکړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حلف الفضول کې ګډون او اشتراک کړی دی. حلف الفضول یعنی د مظلوم د حقوقو د اخیستلو دپاره قسم. د حلف الفضول جوړېده هم یوه قصه لري، هغه دا چې د اهل یمن څخه یو نفر د تجارت دپاره یو څه مال و مکې مکرمې ته راوړی و، او دغه مال یې پر عاص ابن وائل په پور خرڅ کړي. عاص ابن وائل د مشهوره صحابي عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه پلار دی، او عاص ابن وائل د مکې مکرمې او د قریشو د سردارانو څخه دی. نو عاص چې د دغه یمني څخه مال د پور پر قسم واخیستی او پیسې نه کړې ور، اوس چې د یمني د تګ وخت راغلی، نو عاص ته ورغلی چې زما پیسې راکه، غواړم چې خپل وطن ته ولاړ سم. مګر عاص ابن وائل د نن سبا وعده ورکوي او معطله کوي. څو د یمني صبر و پای ته ورسېدی، نو د آخر وار دپاره و عاص ته ورغلی، ویل پیسې مې راکوې که یا؟ عاص ویل یا، ورځه هر څه چې دې په وسه پوره وي هغه وکړه. موږ مخکې ویلي وه چې هلته د ځنګله قانون و، هر زورور به کمزوری خوړی. اوس هم عاص ظلم کوي. یمنی مسافر او بیچاره دی، نه قوم سته نه قبیله، څوک نه لري چې د کومک وکړي. اوس نو په حیرت کې دی چې څه وکړي. بالاخره و هغه دارالندوه ته ورغلی کوم چې د قریشو د ټولونو ځای و. هلته قریش سره راټول و او یمني په شعر او بیتو سره د ظلم څخه شکایت شروع کړي، خاصتا د قریشو د ظلم څخه، او ویل که تاسې پر دغه ظلم خوله پټه کړئ نو تاسې هم د ملګري یاست، او په الله سره قسم چې په ټولو عربو کې به ستاسې نوم در بد کړم. دلته نو د قریشو نور مشران د دې کار څخه ناراضه او ناخوښه سوه، ځکه دوی د مکې مکرمې او قریشو مشران دي او د عربو سرداران دي، او که د دوی د ظلم څخه خلق شکایت وکړي، دا د دوی دپاره شرم او پیغور دی او د دوی نوم بدیږي. نو د قریشو څخه څو نفره سره یو ځای سوه او پر دې یې عهد او قسم وکړي چې د هر مظلوم کومک به کوو او د ظالم څخه به حق ور اخلو، که څه هم دا ظالم هر څوک وي. او دا کار په اوله کې 3 نفرو شروع کړي
چې د هر یو نوم فضل و، نو ځکه دغه قسم ته حلف الفضول ویل کیږي. او څوک بیا وایي چې دغه قسم ته په دې سبب سره حلف الفضول ویل کیږي چې فضول په عربي کې حقوقو ته وایي. نو حلف الفضول یعنی د حقوقو د اخیستلو دپاره قسم، د مظلوم او د هغه د حقوقو د دفاع دپاره قسم. نو دغه درو نفرو په الله سره قسم یاد کوي. هر مظلوم چې په مکه مکرمه کې وي، که د اهل مکې څخه وي یا د بل ځای وي، د هغه دفاع به کوو او د ظالم څخه به یې حق ور اخلو، که څه هم دا دفاع زموږ په وینو او مرګ سره وي. خو د مظلوم حق به د تورې په زور ورته راګرځو او بیا یې اهل مکه سره یو ځای کړه. ویل څوک زموږ سره په دې قسم کې ملګري کیږي. د مکې مکرمې ډېر خلق د دوی سره په دغه قسم کې ملګري او یو ځای سوه، چې د هغو څخه یو هم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و. البته دا قصه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه وه. بیا نو دغه نفر ټول سره یو ځای سوه، تورې او اسلحه یې راواخیسته، د عاص ابن وائل و کور ته ورغله او عاص ته وویل چې موږ د مظلوم سره پر کومک قسم کړی دی، نو د دغه سړي حق ورکه، که نه ورکوې وژنو دي. ورونو دا هم مړانه، همت او غیرت و. غواړي چې د مکې مکرمې د سردارانو څخه او د دوی د قومه څخه یو نفر د ظلم د لرې کولو دپاره ووژني. عاص چې دا د دوی عزم او اجتماع ولیده، د دوی اتحاد او اتفاق یې ولیدی، نو یې د دوی خبره قبوله کړه او د هغه یمني حق یې ورکړي. ورونو دلته مې یوه بله قصه را په یاد شوه. هغه دا چې یو چا یو څه پیسې د ابوجهل سره کښېښولې، خو کوم وخت چې راغی چې خپلې پیسې د ابوجهل څخه غواړي، ابوجهل منکره سو، پیسې نه ورکړي. سړی هر څه وکړه، دې خوا ها خوا ته ولاړی، ابوجهل یې پیسې نه ورکړي. نو سړی راغی د کعبې شریفې پر شاوخوا نور قریش سره ناست دي و هغو ته وایي چې زما مال د ابوجهل سره پروت دی او ابوجهل یې نه راکوي. نو په تاسې کې داسې څوک شته چې دا زما مال د هغه څخه راواخلي؟ قریش ورته وویل په موږ کې خو نسته، خو هغه سړی ویني چې هلته عبادت کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته پر لمانځه ولاړ و هغه ته اشاره وکړه، ول تا هغه سړی ویني، ورسه هغه سړی دې حق در اخیستلی سي. په حقیقت کې دا کار قریشو د پسخند دپاره کاوه، مګر هغه مسافر سړی مجبوره سو او مجبوره و. نو راغی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه او عبادت مشغوله دی. کم وخت چې د لمانځه څخه فارغه سو، نو دا سړي ورته وویله زما مال د ابوجهل سره دی او دغه خلقو راته وویله چې بې له تا څخه بل څوک یې نسي ځین راخیستلی. متوجه اوسئ. رسول علیه صلات وسلام نور ته وویل چې وروره دا زما کار نه دی او زما په وسه نه ده پوره. دا یې هم نور ته ویل چې دا خلقو په تا پسخند وهلی دی، ولاړ څه په بل چا پسې وګوره چې هغه د دا قومو د مشرانو څخه وي، هغه بیا در واخلي. یا داسې نور ته ویل و سړي ته ویل درځه. سړی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګري سوله او راغله. رسول علیه الصلاة وسلام د ابوجهل د کور دروازه ور وټکول. ابوجهل راووتی. څوک ورته ولاړ دی؟ د ابوجهل لوی دشمن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. و ابوجهل ته وایي د دغه سړي مال ورک. هغه ول پر سترګو لاړې کور ته ننوتی، هغه مال یې راواخیستې او سړي ته یې په لاس ورکړ. دی هم ځین را رئیس. قریشو ابوجهل ته ویل چې دا دې څه وکړه؟ ابوجهل ویل په والله د ده تر شا یو مست اوښ ولاړ و، که ما دا پیسې نه وای ورکړې هغه دا عمله را اچوله، زه یې خوړلم. ما د بیرې څخه دا پیسې ورکړې وه دا سړي ته. دا هم یو قصه وه. ورون بیرته به د حلف الفضول و قصې ته راسو. دغه حلف او قسم په جاهلیت او اسلام کې دوام پیدا کوي او باقی پاتې سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي قد دعیت فی الجاهلیة الى حلف لو دعیت الیه فی الاسلام لاجبت. یعنی د جاهلیت په عصر او زمانه کې و یو حلف او اتفاق و یو عهد او وعدې ته وبلل سولم
چې هغه داسې حلف دی که چیرې و هغه ته په اسلام کې بلل سوی وای هم به مې دغه بلنه او دعوت قبول کړی وای. نو دغه حلف الفضول په اسلام کې هم باقی پاته سو. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته هم پاته و. یو وخت بیا په وروسته کې د یزید ابن معاویه د طرفه د مدینې منورې والي چې ولید نومېده د سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه په حق کې ظلم وکړ او د حسین رضی الله تعالی عنه حق یې نه ورکاوه. نو حسین رضی الله تعالی عنه ورته وویل که ته زما حق را نه کې زه به وحلف الفضول ته ورنارې کم. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هم په دغه وخت کې حاضر و. نو عبدالله وویل که حسین وحلف الفضول ته نارې کړي وای قسم په الله ما به خپله توره را ایستلې وای او تر هغو به مې بیرته نه وای په پوښ کې کړې چې یا مې د ده حق ور اخیستی وای یا زه وژل سوی وای. خو هغه د مدینې منورې والي د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه حق د بیرې څخه ورکړي. چیرې دي نن داسې کسان؟ مقصد دا چې دغه حلف په اسلام کې هم قائم او ثابت پاتې سو او دغه قسم عهد او قسم اتحاد او اتفاق ډېر ښه کار دی. په داسې اتحاد کې لوی او مهم مقصدونه سته. که نن ورځ اسلامي حکومتونه دغسې اتحادیو او اتفاقیو ته ورداخل سي چې په هغه کې د مظلوم دفاع کیږي دا جائز او ښه کار دی. حتی که مظلوم د مسلمانانو څخه هم نه وي، ځکه د اسلام د اهدافو څخه یو هم د ظلم استکول او نیستکول دي. نو دغه حلف الفضول په اسلام کې باقی پاتې سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په دغه حلف کې اشتراک کړی دی. پس له دې څخه یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ژوند ته تغییر ورکړي. هغه دا چې خدیجه بنت خویلد چې د عبدالعزا ابن قصی ابن کلاب د اولادې څخه وه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په عبدالعزا ابن قصی ابن کلاب کې یو ځای کیږي. یعنی دا هم د شریفه نسبه څخه وه. دغه خدیجه ډیره غنی او مالداره ښځه وه. د دې د غنا په باره کې داسې ویل کیږي چې د دې تجارت د ټولو قریشو د تجارت سره برابر او مساوي و. یعنی یو طرف ته د ټولو قریشو تجارت او بل طرف ته یوازې د دې تجارت سره مساوي او برابر و. څرنګه چې دا ښځه وه په خپله تجارت نسوای کولای، نو یې څه کول؟ خپل مالونه به و قسم قسم خلقو ته ورکول، چاته په شراکت، چاته په مزدوري، حتی یو نفر ته هم خپل ټول مال او دارایی په لاس نه ورکول، ځکه ممکن هغه خیانت ورسره وکړي او ټول مالونه ځینې غصب کړي. نو یو مختلفو خلقو ته یو څه مالونه ورکول. او څرنګه چې دا ښځه وه د بازار د قیمتو معلومات هم نه ورته کېدی، امکان یې درلودی چې خلق درواغ ورته ووایي او پیسې ځینې وخوري. نو د غلا او خیانت د مخنیوي دپاره په امین او صادقه خلقو پسې ګرځېده. کوم وخت چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د صدق او امانت تعریف او توصیف د هر چا څخه اوریدي او په عین حال کې د دې قریب هم وو، نو یې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښته چې د دې د تجارت یو څه مالونه شام ته یوسي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم موافق سو. نو قافله جوړه سوه او مالونه یې بار کړه. میسره چې د خدیجې مریی و، هغه هم په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری کړي چې په لار کې د محمد علیه الصلاة والسلام خدمت وکړي. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم د میسره په ملګرتیا و شام ته په دغه کوچنۍ قافله کې رهي سو. په لار کې میسره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه عجیب او غیر عادي کارونه ولیده. اول ادب او اخلاق. میسره اصلا مریی دی او د خلقو عادت داو چې د مریانو سره بیا سخته او آمرانه گزاره کول. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودته د یو ملګري په سترګه ګوري، د ادب او مهرباني گزاره ورسره کوي. نو میسره ډیر په تعجب کې پاته و چې دا څنګه اخلاق دي.
تر دې وروسته نور شیان هم ولیده. هغه دا چې دوی پر لارې رهي وي، پر دوی لمر نه وي، بلکې پر سر یې وریځ وي، او په لار کې یې بیا وهغه صومعې ته نږدې واړول کوم چې د مخه هغه بحیره پکښې و. خدا وار بحیره وفات سوی و او بل راهب د بحیره پر ځای درېدلی و. کوم وخت چې دغه بل راهب دا کوچنی قافله ولیده چې فقط 2 نفره ورسره دي، په تعجب کې سو. خیر قافلې واړول، محمد صلی الله علیه و آله وسلم لاړی. هلته ګوشه د قافلې څخه لري یو درخت و، تر هغې درخت لاندې کښېنستی او راهب ورته ګوري چې د درخت شاخونه راکږیږي او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سایه جوړوي. نو راهب و میسره ته ورغلی او د هغه څخه پوښتنه کوي چې دا نفر څوک دی. میسره ویل دا محمد ابن عبد الله دی. راهب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د نسب پوښتنه وکړه او نورې پوښتنې وکړه. میسره جوابونه ورته وایي. اخر میسره ورته ویل سړی ستا څه مقصد دی؟ راهب ویل دغه درخت چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر لاندې ناستی او د قافلې څخه هم لري ده، دغه اوس تر دغه درخت لاندې هیڅوک نه دی ناست بې له نبي، یعنی دغه نفر نبي دی، علامې یې ټوله د نبوت دی. میسره نور هم په تعجب کې سو چې نبي او نبوت څه معنا. خیر دوی شام ته ورسېده او میسره هم هلته نور هم د علیه الصلاة والسلام د اخلاقو په باره کې عجب شیان ولیده. د خلقو سره ادب او احترام، په بیع او شراء کې رښتیا ویل او امانت، رحم پر غریبانو، د خلقو سره خوش طبعي، غریبانو ته د صلی الله علیه و آله وسلم ورکړه او عطا، او خلقو هم د معاملې خرید او فروش د پاره و د علیه الصلاة والسلام ته رجوع کول. او بل د قریشو د تجارو دا عادت وو چې خپل مالونه به خرڅ کړه نو برا رئیس و. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې ونه کړه. هغه خپل ورسره مالونه چې یې خرڅ کړه په پیسو یې د هغه ځای څخه نور مالونه رانیول او مکې مکرمې ته راوړه. یعنی د مکې مکرمې مالونه په شام کې په ګټه خرڅ کړه او د شام مالونه چې یې راوړه په مکه مکرمه کې په ګټه خرڅ کړه، چې په دې حساب یې 2 واره ګټه وکړه. نو یې ښه او مناسبه ګټه و خدیجې ته راوړه چې بل چا دونه ګټه نه ورته راوړې. ورونو اوس نو موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غریبۍ په حالت کې څنګه ژوند کاوه، او کم وخت چې بیا غني او تاجر سو څنګه اخلاق او معامله وه. د مشرانو او سردارانو سره هم ژوند وکړي، په جنگ هم پوسو، ځکه د علیه الصلاة والسلام په خپل اشتراک پکښې وکړي. او اوس مو بیا ولیده چې په تجارت کې څنګه معامله وه. ټول هغه شیان چې د خلقو په ژوند پورې تعلق لري د هغو ټولو دوره او تجربه پر تیره سوه. کم وخت چې خدیجې رضی الله عنها دا د ګټه او پوهې، صداقت او امانت ولیده ډیره خوشحاله سوه. بیا نو خدیجې رضی الله عنها د میسره څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاقو او معاملې پوښتنه وکړه، او میسره هم د اوریځې څخه رانیولې. بیا د راهب خبرې او د علیه الصلاة والسلام اخلاق، رحم، شفقت، عقل او په کاروبار پوهېدل ټول یو ورته بیان کړه. خدیجه رضی الله عنها هم د علیه الصلاة والسلام د اخلاق او صداقت، د کار او امانت څخه ډېره راضي وه. او په دغه وخت کې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر 25 کاله و او د خدیجه رضی الله عنها عمر 40 کاله و او کونډه هم و. خدیجه رضی الله عنها تر دغه وخت 2 واره واده کړی و او 2 واره خاوند وفات شوی و. نو څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او ادب، امانت او صداقت ډیر خوښ سوه، نو یې اراده وکړه چې د علیه الصلاة والسلام سره واده وکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.